یاره دا غوښه به اوس پخی یار کومه غوښه خبره کوې توا ده پخی یار دوم بیخي ډېر ټیم اوس دغه غوښه ښه څه لږ ولړه یاره دا چیش دي کمره راوړه مال یې راوړه دغه اشرفه نو غوښه ته ډېر نږدې ونیسه اشرف ته وګوره یار مالک ته وګوره ته ته یې ووایه غوښه به دی نه غوښه یې پخه ده هغه څوک دي د لمونځ کوي یو شوکت علي یو شوکت علي بیا کوی پر ور کې پر باندې منځلي ده په مسجد کې نه دغه ما د جمعې په لمانځه کې لیدلی دي یې پخېږي انشاءالله ودر کوچنی ساعت ودرېږي په خپله به انشاءالله برابر شي